پاکستانی اداکارې بشرا انصاري د پاکستان له نوموتي دیني عالم طارق جمیل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده چې د خراب تیریو د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په برخه کې ورسره مبارزه وکړي او خپل غږ اوچت کړي. د پاکستان د شوبز انډسټري دغې پخوانۍ او تجربه کارې اداکارې په ټولنیزې ویبپاڼې انسټاګرام کې خپل یو عکس پوسټ کړی دی او د ناوړه تیریو د پیښو د زیاتېدو پر غبرګون یې له عکس سره په کیپشن کې لیکلي دي چې موږ غواړو د جنسي تیریو عاملین دې په دار باندې د زړولو پر ځای دې ژوندي پاتې شي تر څو دومره کړاو وویني چې د عمر تر پایه ورنځيږي. اداکارې بشرا انصاري لیکلي دي چې هغه کسان چې ځوانان، ماشومان او ښځو باندې ناوړه تیری کوي او غواړي له هغوی نه ناوړه ګټه واخلي باید شکنجه شي تر څو دا بېګناه روحونه ښاد شي او تورن کسان چې ځناور دي د نورو خلکو لپاره د عبرت سبب وګرځي. هغې له چارواکو نه په کلکه غوښتنه کړې ده چې زه غواړم په ناوړه تیریو د تورنو کسانو پښې او لاسونه غوڅ کړل شي تر څو نور خلک نن یا بل کوم وخت د دې کار د کولو فکر ونه کړي او په دې اړه په زړونو کې ویره ولري. بشرا لیکلي دي چې د دغو کسانو په دار زړول به دوی د لږې شېبې لپاره وځوروي، خو که چیرته د نورو د عبرت سبب ګرځول کیږي نو بیا باید ډیر ځورونه وویني.